د خپل ځان ناکامۍ، د خپل ځان بدبختۍ، د خپل ځان پروستوالی او خپل ستونزې په یو نوع باندې په بل هیواد باندې اچول. دا هغه څه دي چې په عام محور باندې مخې ته پرتې دي او ټول خلک یې ویني. ځکه یې ویني چې په پاکستان کې ناامني د پړه به ځکه په افغانستان باندې اچوي چې اوس خو زه دښمن هلته تعقیبوم. خو بالعکس د دې مسلې د ملګرو ملتونو سازمان چې کوم یو د یونما راپور خپور کړی و په تیر د جګړې د ابعادو په مورد باندې ټول ملکیان پکې په شهادت رسېدلي وو. دوی ویلي چې موږ هدفمند بریدونه په افغانستان کې ترسره کړي دي، خو د افغانستان د افغانستان اواز چا نه اورېده. خو دا ثابته شوله چې پاکستان نادوده کړې وه. بیا د دې نتیجه دا وه چې په کور دننه یې خپل ملت، خپل سیاسیون، خپل لیډران راپورته کیږي او د ټوله پالیسي د افغانستان په وړاندې باندې له ننګونو ډکه بولي، نامشروع یې بولي، د تشنج د بدبختۍ زیږنده یې بولي او د دواړو ملتونو د ځپلو سبب یې بولي. دا هغه مرحله ده چې د سیمې د بېثباتۍ لپاره یو اجرت داسې اخیستل سوی دی. دغه اجرت د امریکایانو اجرت ده، دوی ته یې ورکړی ده او دا پوځ چې د دومره وخت پایېدلی ده د همدغو اجرتو بیې پرې کوي. هغه د ملت پروا هم نه ساتي، د ثبات پروا هم نه ساتي، د ګاونډیانو پروا هم نه ساتي. په لومړۍ درجه کې دوی په تمامه معنا باندې غواړي له خپل ځان لپاره تصاحب وکړي، ځان لپاره ګټه وکړي، افغانستان په وړاندې خطر پېښ کړي، د منځنۍ اسیا هېوادونو لپاره خطر پېښ کړي او ځان مطرح کړي، چینایانو نه غرامت واخلي، له عربو نه غرامت واخلي او یو نوع باج واخلي. دا باجګیرنه د دوی په همدغه رقم توروهنه باندې ده. دغه تورېدنه په افغانستان کې جغرافیه کې مهارتوب دوی نادیده بولي. په افغانستان کې مقتدر نظام دوی اعتنا نه ورته کوي. دی همدغه رقم غواړي چې افغانستان تور بازار واوسیږي، یو ضعیفه هیواد واوسیږي چې په هر وختو کې دلته خپل نیابت وپرځوي، د هر وخت لپاره دلته په نیابت کې دننه د نورو هیوادونو لپاره تهدید رامنځته کړي. دا 15 کاله دا پالیسي مخته تللې او دا ثبات د منطقې په سطحه باندې له منځه وړی و.